د کونړ په زیړي بابا او د پشت په سیمو کې د سیند په سر دا دوه لوی پلونه د جمهوریت پر مهال جوړ شوي وو چې د خراب کیفیت له امله د تیرو څو کلونو په ترڅ کې ملا ماتې شول چې له امله یې خلکو ته بېشماره ستونزې جوړې شوې. اوس ټول ګټو چارو وزارت د دغه دواړو پلونو د جوړولو چارې پیل کړې. په دې کې هدف هم دغه د چې زموږ د ولسونو د خلکو مشکلات حل شي، اسانتیاوې برابر شي او دا پلونه زموږ له سرحدي ولسوالیو سره هم وصل دي. سرحد هم انشاءالله په دې باندې رسیدګي دي مجاهدینو هم په اسانه باندې کېدای شي. فني انجینران ستا هغه به انشاءالله د پلو وخت او ناوخت نظارت کوي او ګوري به چې کار یې ښه په کیفیت او معیاري شکل باندې دا د دواړو پلونو که د پشت پل ده او که دا د زیړي بابا پل ده. دا ډېر ښه قدم دی چې امارت اسلامي او د دې مسؤلینو او منصوبینو واغستو او ولس ته سهولت برابرول او د مشکلاتو نه خلاصول دا د دې حکومت فرض دی. د کونړ ټولګټو چارو مسؤلینو د یادو رغونیزو پروژو د پیل په مراسمو کې وویل د سیند پر سر د سرکانو ولسوالۍ د پشت پل ترمیمیږي او د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړي بابا پل به له بیخه اساسي جوړ او د یوه کال په موده کې به یې چارې بشپړې شي چې په ترڅ کې به یې د ننګرهار ولایت کاشکوټ او د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي له جلال آباد او کونړ سره ونښلول شي. دغه د خوشحالۍ ورځ چې نن د دوه پلونو د افتتاح د مراسمو شاهدان یو الحمدلله او دغه پل ډېر ارزښت لري. اقتصادي پلوه هم ډېره فایده کوي ولسونو ته، د امنیتي پلوه نه هم ډېره فایده لري. او اوس هغه تب قطې اوس ډېر خوشحاله ټول ولسونه به دې خوشحاله کونډې به خوشحاله ماشومان به خوشحاله غټان به خوشحاله او نور حکومتي چارواکي به هم په دې خوشحاله چې دغه څاروي تېر شي دا پل نو ټول خلک به صحیح استفاده وکړي. لله الحمد چې دغه مشکل سره رفع کېږي، الله دې اساسي رفع کړي. ډېر زیات ولس خوشحاله دي، حتی زنانه منځونه کوي، دعاګانې ورته کوي او نارینه چې دي حافظان مدرسو شاګردان ټول په دې حالت کې دعا کوي امارت ته چې الله دې امارت ته بقا ورکړي، اساسي کارونه وکړي. د یادونې وړ ده دا په کونړ کې د بیارغونې سترې پروژې دي چې سلګونه خلکو ته به په کاري فرصتونو سربیره نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي.